وی د چانه چې د مازدیګر منځ پاتې شو فقد حبط عمله د عمل ټول ضایع شو ټول ضایع شو. د دې مطلب څه دی؟ دا مطلب نه دی چې نور عمل هم ضایع شو، خو د دې مطلب دا دی که نه چې د مازدیګر ټیم او سحر مانځه ټیم کې فرشتي بدلیږي، نو چې ماښام فرشتي وخیږي واپس او د مازدیګر مونځ نه یې کړی نو هغه عمل یې وختو خو نیمګړی وختو، نو ځکه فقد حبط عمله د عمل ضایع شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عمل ضایع شو. په دې زنانه و نارینه له سوچ پکار دی چې مازدیګر مونځ ته پاتې شو، نبی علیه السلام وایي عمل ضایع شو. فرشتي ریکارډ وخیجو اسمان ته خو نیمګړی ختلی دی، نیمګړی او دا لاس کوي. نبی علیہ السلام ډیر ښکلي خوشخبری کړې ده د سحر او د مازدیګر مانځه کې، ډیر ښکلي خبرې کیږي د دې په باره کې، پکار د چې دې کې مونږه پابندي کوو. حدیث مبارک کې راځي سحر او مازدیګر کې فرشتي بدلیږي دې منځونو کې، څنګه چې دا تبلیغیان کوي دا ټیک خبره کوي. ګورئ دا مازدیګر چې کومې فرشتي راکوزي شوي د دې ډیوټي د سحر پورې، سار چې راکوزي شي نه د هغې ډیوټي د مازدیګر پورې، نو د سحر په ټیم کې هم دا جمع شي او د ماښام په ټیم مازدیګر کې هم جمع شي. حدیث مبارک کې راځي که نه دا فرشتي چې وخیږي نه الله دې تپوس وکړي وایي زما بندیان په څه حال کې وو، نو چې چا د مازدیګر مونځ هم کړی د ماښام هم کړی، دا دواړه ډلې چې د فرشتې چې مازدیګر راشي نو دی سحر ځي که نه، نو مازدیګر مانځه له راکوزي شي او سحر مانځه پسې بیا وخیږي. الله ورته وایي زما بندیان په څه حال کې و فرشتو، نو ولې الله ته علم نه دی؟ خو نه، کله چې الله بني آدم پیدا کو نو فرشتو اعتراض کړو، وی دی با فسادونه کوي، ویني به تویي، د عبادت لپاره مونږ پوره یو که نه؟ نو الله ورته هغه خبره یادوي، نو فرشتو ته وایي زما بندیان په څه حال کې وو؟ الله اکبر. فیقولون فرشتي ورته وایي ترکناهم وهم یصلون اتیناهم وهم یصلون. الله ته د بندیانو تپوس کوي نو چې مونږه پرېښودل راتلو دې نو هم په مانځه ولاړو او چې لاړو نو هم په مانځه ولاړو. ترکناهم وهم یصلون، الله چې مونږه پرېښودل راتلو ته نو هم په مانځه ولاړو، نو د مازدیګر هغه چې ځي مازدیګر نو دي په مانځه ولاړي، نو سهار چې راشي نو هم په مانځه ولاړي. الله وایي زما بندیان په څه حال کې وو؟ نو فرشتې ورته جواب ورکوي چې پریم ښودل نو هم په مانځو او چې ورللو ورته نو هم په مانځو. نو ښه نه ده چې ستا باره کې فرشتې دا رپورټ ورکي، نو چې مازدیګر فرشتو رپورټ ورکړی چې الله په مانځه ولاړو او د شپې مړ شي، نو دغه رپورټ په دې پروت نه. سحر دې مونځ کړی فرشتي وی الله په مانځه ولاړو نو مرې بنا، نو رپورټ په دې بره پروت نه. او حدیث مبارک کې راځي چې د سحر مونځ څوک وکړي دی د الله په ذمه کې شي، دی د الله په حفاظت کې شي، بیا الله په ده ډېر خفه کېږي چې د ده څوک غیبت کوي او ده ته څوک تکلیف ورکوي، الله پې بیا ډېر خفه کېږي، وایي ده د سحر مونځ کړی دی زما په ذمه کې دی.